خونکارې اوبه لنډه کیسه لیکواله شکیبا نادري. د باران موسیقي او د ونو نڅا د هوسۍ پام ځان ته راواړوه. په غیر ارادي توګه د دې ښکلې نندارې لیدو ته راووته. د قدمونو شرق شرق یې تر لرې اورېدل کېده. په کوچنیو لاسونو یې د ونې ماتې څانګې راټولې کړې. هوسۍ د څانګو او ګلانو په ټولولو بوخته وه چې د لمر وړانګو د غرونو څوکو ته کډې وکړې. په همدې شیبه کې یې له سترګو سره تور سیوری وځغلېد. هوسۍ په وارخطایي مخ ورتاو کړ. له تورو لمدو ویښتو یې هرې خوا اوبه باد شوې. په زړه کې یې د ویرې احساس خور شو. په غوږونو کې د اوبو د تویېدلو اوازونو انګازې وکړې. تپه تیاره شوه چې سترګې یې پرانیستې. په یوه کوچنۍ خونه کې پر یوه خیرن کټ پرته وه. ناڅاپه یې راټوپ کړل. له لاسه یې د سیروم پایپ ولوېد. پر سپینو کاشو یې ځای ځای وینې ښکارېدې. هوسۍ په ژړغوني اواز وویل: خیر دی، ووایاست مور او پلار مې چیرې دي؟ هوسۍ د سپینې چپنې لرونکي دنګ ځوان ته مړاوې سترګې ورواړولې او په ناهیلي یې خبرې وغځولې. ډاکټر صاحب، زما مور او پلار چیرته دي؟ زه دلته چا راوستم؟ زما خو هیڅ نه دی په یاد. ما خو په باران کې لوبې کولې چې ناڅاپه تیاره شوم. ډاکټر د کوچنۍ پر ببر سر لاس تېر کړ. غلی یې وویل: ستا مور او پلار به راشي، اندېښنه مه کوه. هوسۍ د ډاکټر لاس کلک ونیوه او بیا یې ترې وپوښتل: هغوی چیرته دي او څه وخت به راشي؟ په همدې وخت کې بل ډاکټر غږ وکړ: هلئ ژر راشئ چې یو شمېر نور جسدونه او ټپیان هم له سیلابي اوبو را ایستل شوي.